السلام علیکم دوستانو، نن در سره د بسم الله الرحمن الرحیم ختم وظیفه شریک کوم. که هر انسان غواړي چې زما دعا دې قبول شي او زما حاجت دې پوره شي او زه چې څه غواړم الله دې هغه راکړي، نو هغه دې د بسم الله الرحمن الرحیم دا اسان ختم، دا اسان وظیفه، دا اسان ورد وکړي. ان شاء الله د بسم الله الرحمن الرحیم په برکت سره د انسان هر خواست قبلیږي، د انسان هر حاجت پوره کیږي او د انسان هر دعا الله تعالی فورا قبلوي. هغه انسان چې د بسم الله الرحمن الرحیم ختم په صحیح معنا باندې وکړي، په پابندي سره یې وکړي، پر هغه طریقه باندې یې وکړي کم چې زه نن ورته ښیم، انشاءالله هغه انسان به مستجاب الدعوت ته وګرځي. یعنې داسې مستجاب الدعوت چې هغه هره دعا کوي چې د لاس لا کته کړی نه وي، په دونه وخت کې به د ده دعا قبوله شي. الله تعالی به ده ته په دعا کې هغه څه ورکړي کم چې دی له الله تعالی څخه څه غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم یو داسې عمل ده، د بسم الله الرحمن الرحیم یو داسې طاقتور ده چې کله هم بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی نازل کا ملائکې په اسمانو کې خوشحالي شروع کړه و داسې کلمې ته و داسې آیات ته چې بسم الله الرحمن الرحیم ده. بسم الله الرحمن الرحیم حروف نون نسدانی دي، د جهنم چې کومې ملائکې دي هغه ساتنې کوي او هغه خلکو ته عذابونه ورکوي، هغه هم نونس دي. نو هر انسان چې دغه وظیفه دا ورد د بسم الله الرحمن الرحیم وایي، الله تعالی به هغه انسان د جهنم له هغه نونس ملایکو څخه یعنې له هغه ځای څخه خلاص کی کم ځای ته چې هغه نونس ملایکې درولې او انسانان و جهنم ته ورغورځوي. او دا بسم الله الرحمن الرحیم چې انسان وایي، د انسان په کاروبار کې برکت راځي، د انسان په اولاد کې برکت راځي، د انسان په رزق کې برکت راځي، د انسان په عمر کې برکت راځي. نو لہذا دوستانو پر هغه طریقه باندې دا وظیفه وکړئ کم چې زه درته ښیم. انشاءالله دعاګانې به راته وکړئ. وظیفې ته غوږ سئ، وظیفه درته ښیم اسان عمل ده. بسم الله الرحمن الرحیم هر کس زده ده. نو اوس به وایو څونه تعداد او په کم وخت کې به وایو، په کم ورځ کې به وایو. دا وظیفه خاص مقرر ورځ نه لري، کې د جمعرات په ورځ وایاست، کې د جمعې، کې د هفتې، اتوار، چې په هره ورځ تاسو زړه وغوښتل ویلی سئ. خو زه چې درته کومه بهترینه طریقه ښیم هغه دا ده چې تاسو چې کله دا وظیفه کوئ یعنې په ورځ کې چې تاسو هر وخت فارغه وخت پیدا کړئ، نو تاسو په د یو قرار آرام ځای کې ورته کښېنئ. هغه تاسو مثلا داسې کولی شئ پر یو ځای روان یاست، تاسو سره د څوک د ګپې بانډار څوک نه وي، په داسې وخت کې هم کولی شئ یو ځای ناست یاست، مثلا تاسو سره د بانډار کولو موقع نه وي چې څوک تاسو سره ګپ وکړي او وظیفه کول در خراب کړي، داسې ځای کې تاسو ناست یاست، نو تاسو به اولین دا بسم الله الرحمن الرحیم څو واره ووایاست؟ 314 واره یا 315. بس دا 314 315 واره به ووایاست. له هغه نه بعد بیا پر ځان باندې جفت کړئ، الله به شفا هم درکړي. او له شفا نه بعد دا بسم الله الرحمن الرحیم لغه نه بعد دعا وکړئ، دا بسم الله الله ته شفیع کړي، الله به د دې په برکت سره ستاسو دعا قبول کړي. بل چې ستاسو کم هر سخت حاجت وي د هغه د پوره کولو لپاره یا یو مشکل کار وي د هغه د پوره کولو لپاره چې هغه کار مو شروع نه وي کړی، تر هغه مخکې دا بسم الله الرحمن الرحیم 314 یا 315 واره ووایاست. وروسته په هغه کار باندې شروع کړئ، الله به هغه کار کې تاسو ته کامیابي در نصیب کړي. یا د ناجوړي لپاره 315 واره ووایاست، پر اوبو باندې یې دم کوئ، ویې څښئ، الله به شفا درکړي کم کس چې ناجوړه وي. یا د مینې او د محبت لپاره 315 یا 14 واره ووایاست، پر هغه خوړونکي شي یې دم کوئ، په هغه کس باندې یې وچښئ کم چې تاسو د ځان محبوب جوړول غواړئ. یا څوک تاسو سره د رشتې کولو لپاره ځان نه راضي کوي
او تاسو د رښتیا اسباب نه برابرېږي نو دا وظیفه 315 یا 14 واره ووایاست د رښتیا لپاره دعا وکړئ الله تعالی به ستاسو د رښتیا لپاره اسباب برابر کړي یا مثلا د کاروبار لپاره د روزګار لپاره چې هر څه دغه لپاره هم 314 یا 15 واره ووایاست دعا وکړئ الله تعالی به ستاسو د دې په برکت سره د دې وظیفې په برکت سره ستاسو دعا قبول کړي او ستاسو کاروبار به سم شي ستاسو روزګار به سم شي نو دا وظیفه و دوستانو ډېر بهترین عمل ده طاقتور عمل ده د بسم الله الرحمن الرحیم له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ خپله هم وکړئ پر الله مسپارم السلام علیکم